دا کو پاور پوینټ شو ها دا سیکنډ پوینټ مثال کے طور پر تاسو وایي که زموږ کار ختم شو ټوپوګرافي کمپلیټ شوه یا ورځ در باندې ختمه شوه چې هر څه وشو یا ان کیس تاسو یو پوینټ داسې دی چې هغه د دې پوینټ نه په نظر نه راځي یو پوینټ دی لکه مثال کے طور پر تاسو په روډ باندې یو شاټ اخیستل غواړئ هغه د دې نه راځي په نظر یا هغه ګوټ کې لکه دې ګوټ کې وګورئ دغه ګوټ کې چېرته شاټ اخیستل غواړي هغه هم د دې ځای نه په نظر نه راځي د دې دپاره څه ضرورت دی لکه ذهن دا وي چې دا ماشین بل ځای ته ویسي نو یو خبره دا راځي چې یو شاټ درته داسې راشي چې ته د دې ځای نه نشي اخیستی یو پوینټ داسې راشي چې ته د دې پوینټ نه نشي شاټ کولی د دې دپاره یا چې ستا کار ختم شي د دې دپاره موږ یو عمل کوو چې کله دا ماشین باندې یو شاټ اخیستلي او هغه د دې ځای نه نه کېږي او د هغې دپاره ماشین بل ځای ته وړو دې ته وایي چینج پوینټ سی پی ورته ویلی کېږي او چې کله موږ دا کار بندو یعنی خپل کار لکه مثال کے طور پر اوس تاسو دا څومره پوینټونه واخیستل دا ستاسو ریکوایر پوینټس وو د دې پوینټ نه ټوله لوبه کمپلیټ کړه ټول گیم د دې ځای نه کمپلیټ شو ټول کوم جاب چې دی څوک اپریشن چې دی هغه هم ټول د دې ځای نه وشو اوس تاسو وایئ چې زموږ کار خو ختم شو نو دا نه چې بس ماشین بند کا او وایخلا او بس کیسه ختمه نه د دې دپاره به ته څه کوې د دې دپاره به ته دا بینچ مارک کلوز کې بینچ مارک به څنګه کلوز کې یا سی پی به څنګه جوړې د دواړو سیم یوه طریقه ده څه چل به وکړي دا ماشین دا انسټرومنټ به د دې ځای نه اوچت کړي د دې ځای نه دې اوچت کو دا پوینټ به ځان سره تا نوټ ساتلی دا به هم تا سره وي بل کوم لاست پوینټ چې دی یا چې دا نور پوینټونه دي کوم په دې کې چېرته یو پوینټ معلوم وي هغې ته به ماشین ویسي لکه زه اوس چېرته وړم ما دا اسکیپ و او ماشین به تاسو اوس اوچت کړئ چېرته به یې ویسئ راوړئ راځئ ماشین راوړه دا زمونږ اخري پوینټ و که نه دا زمونږ اخري پوینټ دی د ماشین ټیمپرري ایډجسټمنټ چې دی هغه به په دې باندې وکړئ صحیح شوه نورې پرېږدوئ بس صرف کوم نه لکه معمولي خو راشي پکې راشي زیاتی هم ډېر د ماشین ټیمپرري ایډجسټمنټ به په دې پوینټ باندې وکړئ اوس تاسو خیال وکړئ هغه ځای کې تاسو اکوپاید پوینټ څه ورکړی اکوپاید ون و که نه بالکل ون اوس دلته خو اکوپاید پوینټ بدل شو که نه بالکل ون پوینټ باندې خو نه دی پروت ماشین سره خو کوارډینیټس د ون پوینټ دي که نه بالکل 1000 او 2000 خو دې ځای کوارډینیټس نه دي یا 100 200 نه دي دا اوس بدل شو نو اوس به موږ څه ورکو سی پی کېږي یا بینچ مارک کلوزنګ کې به موږ د دې ځای کوارډینیټس ورکو او بیا به ورته بیک سایډ هم لوکیټ کو که زوړ بیک سایډ ورته لوکیټ کو خو په پریزم به لوکیټ کو او که نه یو نوی بیک سایډ به وله ورکو نه دې دپاره به بیا راشو منیو ته به ډیټا کلیکټ دا نوی کار هم دی دا منن دا نوی فایل دی اوس هم کم فایل کې کار انټر هم کو د دې نه پس به راشو F1 ته اکوپاید پوینټ نمبر به پرېږدو ځکه چې ما ته یاد نه دی چې سیم نمبر پوینټ دی آی ډي ته به راشو آی ډي کې به وله ورکو څه یا بینچ مارک کلوز یا به وله ورکو سی پی یا به وله چینج پوینټ ورکو یا به وله بینچ مارک کلوز ورکو یا به وله سی پی 1 چې څه ورکول غواړئ هغه وله ورکئ انټر هم کو د دې نه پس به راشئ چېرته OCNEZ ته چېرته به راشئ OCNEZ اکوپاید نارتھنګ ایسټنګ او زد یعنی الیویشن او د دې نه پس به بیا راشئ لیست ته کوم ځای ته به راشئ لیست ته چې دا کم نمبر پوینټ دی ماشین په کم نمبر پوینټ پروت دی هغه به وله ورکئ صحیح شوه جی ډي 4 باندې پروت دی انټر مې کو 993.633 1995.442 دا د دې کوارډینیټس دي دا یې واخیستل پی ټي نمبر کې په خپله جی ډي 4 راغی دلته مې وله ورکو ریکارډ یې کو یس اکوپاید پوینټ ورته بدل شو د دې نه پس F2 بیک سایډ کې د څه شی دی هغه جی ډي پوینټ
پروت دی زه وایم چې دا دې هم بدل شي نو دلته زه جی ډي اډو سره نه بدلوم او زه دلته رالم صرف ریفلیکټر هایټ ما مثال کے طور پر بدل کو صحیح شو که بدلوي که نه بدلوي ضروری نه ده خلا مست خبره نه ده د دې نه پس بیا راشئ بی اس ته بی اس کې به بیا لیست ته راشئ مثال کے طور پر زه ول دلته دریم نمبر پوینټ ورکوم خو د دریم نمبر پوینټ چې دا کم کوارډینیټس دي دا هم زه ځان سره لیکم جی ډي 3 994.355 دا ولیکئ 994.355 ولیکئ 994.355 और 2002.821 और 99.716 دا کوارډینیټ ځان سره نوٹ کړئ 3 नंबर पॉइंट हो ना दा यो पॉइंट दे हाँ دا 3 नंबर पॉइंट बस दगा दे के सतौली का पता सर کار ختم سر د سی پی چینج په هغه د چینج پوینټ په هغه پوینټ چې کوم مخکې نه دا پوینټ 1 نه رینج کړی هر یو کې که پوینټ 1 پوینټ 2 خو چې د مخکې نه رینج شوی بیک سایډ باندې موږ د په 2 پوینټ باندې موږ د په 1 باندې خو الریډي ماشين پروت دی نور هغه پوینټونو باندې کېدای چې تا په خپل کوم غوښتي چې تا کوارډینیټ په خپل غوښتي 2002.821 716 ها د دې نه پس وسو کو مېر ته براشو کوم ځای ته براشو مېر ته مینز بوله ورکو د دې نه پس بوله څه شي پرزم بوي سو په پوینټ په کې ورته کس پرزم نه صدا چې څه وباسه په دغه ځای باندې دا زمونږ پوینټ 3 دی پرزم کړي ورته کې خو ډیره بسوي तीन सौ पचपन 994.355 और 2002.821 पदे की उस देर फर्क 821 से 853 دا ریفلیکټر هایټ خو به سم سره نه نه غوړي دا یو کې 3 ملي فرق دی پر یو کې بالکل 821 او 853 3 سنټه فرق دی په دې دغه کې فرق دی ار ال کې څه ار خدا خیر دی هم دغه کټه کو کنه رزم نو الټا کو 821 او 800 یو پوینټ دو حدي صحیح نه ټارګټ کړی کم یو دا یو څنګه منځلي څنګه کنټرول هر یو صحیح ټارګټ سر دلته ماشين ټمپري اډجستمنټ هم د اوټ دی کنه دا خو صحیح خو نه دی کنه الته خو صحیح و دی سر اگر شام میں شاید 355 سر دیکھیے 3 ملی فرق دی اولنی کې خو فرق هیڅ خبره نه لاندې کې 821 او 854 تقریبا ډېر فرق دی 26-27 سنټي فرق پکې راځي 3 سنټه فرق دی نو سر ایسټینګ به دی خو چې دی لاړ شي کنه بیک معمولی شانت دی سلک معمولی دی طرف ته شي کنه اول پوینټ باندې صحیح پروت دی کنه صبر یو منټ
هډسون سره نورم څه او کنه سمه چې څنګه ته طرف دې خبره دي او 360 شو دا لاول شو یو کس ورته ودرېږي دا مېجر کوی ګوره وه څه خوښه پنچاسه 828 نو چې دواړو کې چې او 7 فرق دی 12 ملي شو چې او 7 13 شو 355 349 acceptable نه معمولی देखो مازه اوس ډېر دا یو خو سر صحیح شو ځه او دا بل چې دا ډېر شو اوس زما خبره را مخکې کېدل سر صحیح شو خو اوس په دقه په خپل ځای به لږ داسې تاو کړي بس په دې خپل ځای بالکل په دې لکه لوکیشن کې لږ معمولی شیان دې طرف ته اخیستل غواړي یو 361 یو 2 ملي ته په خپل ځای کې واخلي دې طرف ته دی نه اوس معمولی بس فوکې ورکوه acceptable دی ها سبته 822 یو ملي بس سبته صحیح شه 55 یو ملي په 2 ملي په دغه کې 3 ملي فرق دی 3 ملي فرق دی راځه په راځه زه بیا راځم هغه 0.3 چې دا زمونږ از بیک سایډ و او دا 0.1 ته بیا اولنې کو پوینټ شو ها او کنه پورا تفصیلی پکې وای سن سبل سبياتي جوړ فیلډینګ نه ولا شاطري جوړ نه او ته ګراوند جوړه کرکټ جام دی نن میچ هم دی ته دې خوښه مړه خدای دې غر کړه خو په میچ باندې میچ خو ګرم دی چا سره څوک به ګټي تاسو پاکستان به ګټي ما زماني خوب کې مې دې مال افریقا کا پروړو قسم دې په خوب والله ګورې کته کپ کوم دا ورلد کپ نه مخ کې مې لیدلې وړوبه دا زمونږ دی ورا د پاکستان ته کوئی دا پاکستان ته ډېر سپک قتل والله ګورې قد ډېر سپک ورته کړ یا نو سمو چې دې سره وې څنګه خلک ولې پیدا کړي دا غون دغه دی چې سو وایي دا خبره خو سمه کړې دا خبره خو زه نه اخلي خوې پدې کې هوښه نو مړ اوس باندې نن نه بعد دا غزول اکوپاید پوینټ دی کنه پیسو مړې دل یا کپ مونږ کوم گاډر روانه هر کپ غټي अब इंशाल्लाह وړي خپل یره ډېر مهنت کوي حقیقت خبره یره غون خو کیږي نه مړه نور خو سکه خو دې په ځاني ډېر مهنت کوي یره ایسټینګ کې کنه نو ایسټینګ کې دا رستو کول غواړي کنه رستو کول غواړي فاکېدل او د فاکېدل سره باندې شاټ باندې خبره دا وایي سنټه فرق سره ها سنټه نمبر
صحیح ده دا موږ سره پرزم خو ما هغه پرزم نه دی کړی نه پریزم خو عامه و سر دلته ماشین حالت چې کوم دی نو هغه ځای کې هغه موږ بالکل لیول کړی و زه بس صحیح ده دا په زیرو باندې و دې ځای کې خو لیول نه دی سټ دی بالکل سټ دی ښځه وشو اوس به دې نه پس څه کوو بس چینج پوینټ وشو دا به یس کې نن سره به سټور کې وسکي فقط کوس مثال کے طور پر نور شارټونه اخیستل غواړي صحیح ده 1000 د سٹور کړل لکه دا ماشین دا پوینټ دی پوینټ تر واوړي راو دې تر شفت شو صحیح را شو خدای تر شفت شو نو اس کې فردر اوس که فردر دا دې کتا کار ختم کړی دغه پوینټونه بزان سره سیو کې صحیح شو دا پوینټونه بزان سره سیو کې سامان به راټول کې کار به ختم شي او کني لکه مثال کے طور پر دغه سکول غستل غواړي دا ډرامه غستل غواړي دا دکان غستل غواړي دلته پرزم کې پرزم بګدي او شارټ باخله هغه بزان سره سٹور کې چې هغه در سره سٹور کړ نو بیا دا غي نه پس هغه ځکه بیا یو پوینټ جوړې الته ماشینونه دې ځای سره بنچمارک بیا کلوز کې لکه مطلب دا دی چې کوم ځای ته موږ ماشین وړو فرض کله اول زموږ ماشین په دغه حالت کې هغه ځای نه هغه ډرم نه ښکاري دا مخامخ صحیح شو نو مونږ له پکارو چې دا هغه ځای نه هم داسې ځای کې پوینټ اخیستی وي چې هغه ډرم هم تې ښکارېدی او دا ځای هم تې ښکارېدی دا دواړه تې ښکارېدي نو دې نه مخکې به د ټول نه مخکې به دا هغه پوینټ نه دا پوینټ کلوز کوو دې پوینټ سره به هم چین جوړو بیا به پس د دې نه تلو هغه نورو پوینټونو ته چې هغه نور پوینټونه هم واخیستل د هغې نه پس به اوس څه کوو هغه پوینټونو سره به یو داسې پوینټ سیو کړو چې مونږ په ماشین کې خدای شو هلته به ماشین ویسو او دې پوینټ سره به سیو کړو نو دا به څه وشي د دې به یو چین جوړ شي دې به په منځ کې کنیکشن جوړ شي دا پوینټ دې سره رابطه کیسو او بیا به هغه پوینټ هغې سره په رابطه کې شي د دې به یو چین جوړ شي خاصه دا خو زمونږ لاست پوینټ و که نه پوینټ 4 چې و په هغې مونږ ماشین هغه مونږ اکوپاډ پوینټ کو د هغې نه پس مونږ پوینټ 3 چې و هغه ایز ا بیک سایډ کنسیډر کړو که نه مونږ دا ایز ا بیک سایډ مونږ بل پوینټ هم په دې کم دا پوینټونه چې مونږ اخیستي پوینټ 1 پې صرف نشي هغه اکوپاډ 1 او 2 پې نشي ها نور د کم خوښه واخله پوینټ 1 لکه زمونږ اکوپاډ پوینټ 2 باندې مونږ لاول بیک سایډ اخیستی او دا دواړه پې نشو اخیستی صحیح شو په سی پی کې موږ دا دوه پوینټونه ایز ا بیک سایډ نشو دوباره اخیستی باقي هر یو شي دا هم په کېدو باندې کېږي ستاسو د پوهې لپاره زه وایم چې مه یې کوئ چې تاسو په دلته پوه ښه شئ ته بیا کنفیوز کېږي سړی بیا د هلکانو ته دا یو قانون غونته کې ښکاره شي ځکه چې اوس درته دا څنګه قانون ښکاري څه قانون نه دی کولی شي ته چې کم اخلې واخله خو ښه خبره ده چې بدل پوینټ واخله اوس دا پوینټونه چې مونږ کله فیلډ کې لګو نو دا لومبی مونږ ځان ته پیک خښ کړو نو بیا پې د پاسه پرزم کېدو لومبی مونږ ځان ته پیک خښ کړو بیا پې د پاسه پرزم کېدو نو بیا سټ راځي لومبی مونږ ځان ته پیک خښ کړو بیا پې پرزم کېدو دا دلته لومبی مونږ پرزم کېدو بیا ځان ته هغه ځای ټارګېټ کړو لکه اوس دلته یو دا دی چې دا پرزم تاسو وختي نیولی په دې شیپ په دې شیپ کې اوس ما ته پته نه لګي چې دا پرزم کوږ دی نیغ دی کوم طرف ته شا طرف ته مخې طرف ته جوکاو دی پکې موږ خو داسې نیولی بس موږ ځان ته ځمکې پوینټ ریکارډ کړی کوم کوارډینیټ چې موږ د ده را کړي دي موږ دې ځای کوارډینیټ را کړي دي موږ د ځمکې کوارډینیټ نه دي اوس ما ته خو پته نشته چې هغه ټایم کې پوزیشن څه و نو زه دپاره زه چې کله کار کوم زه چې کله په خپله کوم ځای کې کار کوم زما عادت دی چې زه داسې پرزم په دې کې د جوکاو هغه دغه بالکل گنجائش ختم شي لکه د سره لاندې پلیټ لګېدلی دی دومره اثر نه ورځي دلته چې زه داسې نیسم که نه په دې شیپ کې دی ښه کافي جوکاو کولی شي او هر طرف ته کولی شي دلته چې دی نو د ده جوکاو هغه دغه ختم شي تلایي چې داسې چا نیولی که نه نو ده کې ډېر کم دغه راتلی شي نو ما په خپله دا په دې لکه څنګه څوک کار کوي ورته یې الټه ونیسه چې داسې پرزم راډي ورته زه ورته یم پرزم راډ راته ورته پرزم راډ کوشش کوئ چې داسې لوکل پرزم راډي ورسره دی د ټول نه ښه خبره ده چې دی په الټه چې الټه یې دا ته به یې کوریسي ډېره سر دا ماشین چې موږ دې پوینټ ته را بدل کړو دا پوینټ 4 زموږ اکوپاډ پوینټ شو دا د دې نه پس پې موږ دا پوینټ 3 چې هغه ایز ا بیک سایډ کنسیډر کړ نو د هغه ریکارډ موږ دې ماشین کې راواړو کم د سټور ریکارډ چې د کم لاول نه نادینګ ایسټینګ چې کم کوارډینیټس اخیستي وو هغه موږ دوباره راواړول هغه دوباره موږ سیو کړو د بیک سایډ دپاره د بیک سایډ دپاره موږ څه چل
دوباره دله ورکړله او بیا هم په لوکیټ کړل بیا هم ورته هغه ځای وښودو کوارډینیټس خو موږ ورکړل خو بیا هم ورته هغه ځای وښودو چې دا کوارډینیټس دي اوس دا ځای موږ ته په ځمکه وښیه ما چې دا کوم ځای باندې پرزم ایښی آیا دا کوارډینیټس د دې صحیح دي که صحیح نه دي لکه هغه زاړه کوارډینیټس صحیح دي که غلط دي نو بیا هغه دا به بیا تقریبا یو زاړه کوارډینیټس او نوي به یو شان کوو بیا به هله سټارټ اخلو پوه شوې لکه